دا قرآن مجید چې دا 10 سپارې مونږ او تاسو ته ښکاري او زمونږ مخې ته پروت دی، نو دا الله جل شانه د لوح محفوظ نه دې آسماني دنیا ته، دا کوم چې پاسه زمونږ اسمان ښکاري، دې اسمان ته الله جل شانه په یوه شپه کې رانازل کړی دی. د رمضان المبارک چې دا کومې اخرنۍ 10 شپې دي، په دې کې چې بیا دا کومې طاق شپې دي، طاق مطلب 21مه 23مه 25مه 28مه یو کم 10مه، په دغه شپو کې دا الله جل شانه په دغه کې یو شپه ده، اوس دغه مونږ ته معلومه نه ده، او د دغې شپې ښودل پیغمبر علیه صلات وسلام ته شوي وو، خو بهرحال اصل د مسلې د وجې نه هغه بیا الله جل شانه واپس د هغې هغه علم اوچت کو، چاته یې پته ونه لګېدله. نو بهرحال په دغه شپه کې دا قرآن مجید الله جل شانه د لوح محفوظ نه د دنیا د اسمان ته راولېږو. په دې اسمان کې یو ځای دی بیت العزت ورته ویلی کېږي او بیت العظمت ورته هم ویلی کېږي، یعنی د عزت او د عظمت او د لویۍ کوره هغه ځای ته الله جل شانه دا قرآن مجید په یو ځل باندې په یوه شپه کې دا 10 سپارې کلام راولېږو د جبریل علیه صلات وسلام په ذریعه باندې. د دغه بیت العزت یا بیت العظمت نه بیا الله جل شانه په 30 کاله کې په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې د موقع په مناسبت باندې لږ رانازلوو، چې په څه وخت کې به د څه خبرې موقع وه، نو الله جل شانه به په نبي علیه صلات وسلام باندې وحي وکړله او لږ قرآن مجید به راتلو. اوس د دې اسمان نه چې کله دنیا ته دا قرآن مجید را نازلېدل شروع شو په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې، نو دا هم په مکه مکرمه کې یو غر دی، تاسو به یې پېژنئ، جبل نور ورته ویلی کېږي، جبل نور، او جبل فاران به ورته وایو پخوا زمانه کې، جبل فاران او یا جبل نور. په دغه جبل یا په دغه غر کې یو غار دی، یوه سوړه ده، په دې کې یو غار دی، خلک ورته داسې ورننوځي، غار حرا نومی دی. په دغه غار کې پیغمبر علیه صلات وسلام خپل عبادت کې مشغوله و، نو د الله جل شانه د طرف نه جبریل علیه صلات وسلام د دې اسمان نه، د نږدې اسمان نه د 10مې سپارې د سورې علق 15 آیاتونه راوړل او په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې وحي وکړله. اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیاتونه الله جل شانه په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې په دغه جبل نور او په دغه غار حرا کې په اول ځل باندې را نازل کړل، او بیا د هغې اوږده واقعه وه چې پیغمبر علیه صلات وسلام ته ډېر زیات تکلیف و او ډېره زیاته تبه پرې راغلې وه، او کور ته راغې او بیبي مبارکې ورته بیا تسلي ورکوله، دلاسۍ ورکوله چې خیر دی ته خفه کېږه مه، الله جل شانه به تا ضایع کوي نه. نو بهرحال د دې هغه تفصیلي واقعه به چېرته مخکې راځي، هغه به بیا وایو. خو د قرآن مجید د نزول ابتدا چې وشوه دنیا ته، دې دنیا ته موبایل ستا دی که د نزول ما دغه کې د نزول ابتدا چې وشوله، نو هغه په دقه جبل نور کې شوي وه په غار حرا کې، او اولني آیاتونه الله جل شانه د 10مې سپارې چې هغه کوم سورت د سورې علق ورته ویلی کېږي یا سورې اقرأ ورته ویلی کېږي، د هغې 15 آیاتونه الله جل شانه په اول ځل باندې را نازل کړل. بیا موقع په موقع باندې الله جل شانه دا قرآن مجید را نازلوو. نو داسې حد ته خبره ورسېدله چې د هجرت 10م کال راغی، په دې کې هجرت وشو، قرآن مجید را نازل شو، کعبې ټول را نازل شو. او د هجرت چې کله هجرت پیغمبر علیه صلات وسلام د مکې نه مدینې منورې ته وکړو، نو بیا د دغه هجرت په 10م کال باندې د حج موقع وه او د ذیالحجې میاشت وه، 9م تاریخ و، دې خبر د څه غوږ کې دی ښه، د ذیالحجې میاشت وه 10مه هجري وه، او د ذیالحجې 9م تاریخ و، 9م د جمعې ورځ وه او د مازدیګر ټایم و. الله جل شانه د قرآن مجید اخرنی آیت را نازل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. دا د قرآن مجید اخرنی آیت او الله جل شانه په خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دغه اخرنی وحی د قرآن مجید را نازل کړله، یعنی قرآن مجید په دغه ورځ باندې مکمل شو. د قرآن مجید سره چې کوم مخصوصه وحی وه هغه اوس په دغه ورځ باندې بنده شوله، او دین په دغه ورځ باندې الله جل شانه ما ته کامل او مکمل راولېږو. او پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې ته دې خلکو ته ووایه چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي، نن ورځ تاسو ته ما دین پوره کړو، هغه خپل نعمت او احسان مې په تاسو باندې پوره کړو. په قصه باندې پوهېږئ، او تاسو ته چې دا کوم دین ما درکړی نو دا په ټولو دینونو کې غوره او بهتر دین دی، دغه دین مې درکړلی. بهرحال تاسو په دې باندې په خپله عمل کوئ، دا په خپله هم زده کوئ، نورو خلکو ته یې رسوئ. او دغه آیت مشهور آیت دی مونږ یې وایو. نو په دغې باندې الله جل شانه د قرآن مجید چې کومه مخصوصه وحی وه هغه په دغه آیت باندې ختمه شوله. د دغې نه پس به بیا په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې وحی راتله، خو عامه وحی به وه، عامې خبرې اترې چې الله جل شانه به د پیغمبر علیه صلات وسلام په زړه کې د هغې القا کوله، زړه ته به یې ورته خبرې رالیږلې. خو د قرآن مجید آیاتونه ختم شو، اوس قرآن مجید مکمل شو، په 10 کاله کې الله جل شانه راولېږو.